د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. سلامونه او پیرزوینې مې ومنئ. تاسو زما ټول اوسیدونکي ښه پیژنئ او د دوی له اړیکو او خپلوۍ هم خبر یاست. په کورني ژوند کې مینه او صداقت کورنۍ اړیکې لا ټینګوي. د شبنم دوی مینه او محبت ډیر طبیعي او سوچه بریښي. انساني اړیکې څومره عجیبې دي، کله له مینې ډکې او کله له خوښۍ. زه خو وایم هیڅ کله د خپلوۍ اړیکې که څومره هم بدې او ناخوښې وي مه یې پرې کوئ، ځکه که اوبه څومره هم خړې وي اور پرې مړ کیږي. ملالۍ لورې، څه وایې مورې؟ ته په دې لوټې کې خو اوبه در سره راوړه. ښه ده مورې. شاباس، په منډه یې راوړه. دا دې رامې وړې. لږ لږ یې په دې انګړ وشینده چې ګرد یې کیني. ښه ده. لکه چې ګرد یې راغی اوس مې ټوخی نه درېږي. وی مورې، خوله به دې په ټکري پټه کړې وای. ته ښه وایې، دې ته خو مې هېڅ پام نه و. ته صبر، اوس مې خوله پټه کړه، ګرد به نه راځي. سنګي لالا مې ویل چې له ګرد نه بني ادم ناروغه کېږي. ښه ښه، ځکه خو تا هم خوله پټه کړې ده. تا چې انګړ جارو کوه ما خوله پټه کړه. ښه، دا څه ورته وایي؟ دا څومره ښکلی ماسک دې پیدا کړی دی. دا مې له رنګه ټوټو نه خپله جوړ کړی دی. دا به دې سنګین لالا درته ویلي وي. هو. ته ښه وایې، سنګین لالا خو دې ډېر هوښیار دی، په هر څه پوهېږي. رښتیا شبنم ریندار دې څه شوه؟ لږ مخکې اوبو پسې لاړه. ښه ده چې اوبه راوړي، د خوړو لوښي به هم پرې ومینځو. ځینې لوښي به زه در سره ومینځم. عمر یې ډېر دی. هغه ده شبنم خو راغله. شبنم ستړې مه شې. خیر ویسې صدیقې ترورې. ته صبر چې منګی د زه له اوږې راکوز کړم. ښه ده ترورې. اوی سر را باندې راوګرځېده. لږ صبر چې زه دا منګی. وی مورې، دا څه ور باندې وشول؟ شبنم، دا څنګه یو په یو داسې شوې؟ نه پوهېږم، دا څه ورځې کله کله داسې شم. ښه ښه، ورخطا کېږه مه، کېدای شي چې نو ته څه وایې چې ولې داسې شوم؟ خدای به خیر کړي، ته اندېښنه مه کوه. مورې، ډاکټر ته به یې بوځو. لږ صبر، زه پوهېږم چې څه وکړو. یو ځل به له نرسې فرزانې سره هم مشوره پرې وکړو. ترورې، زه خو نه پوهېږم چې څه مریضي به مې وي. ملالۍ لورې، ته ورشه نرسه فرزانه وګوره، ورته ووایه چې یو ځل زموږ کره راشي. الله ترورې، شبنم په تا څه وشول؟ شبنم، تا ته وایم. عاشقه، هغه لنډۍ ده چې وایي ملنګه دوی ګټې دې وکړې، یو دې خیر ټول که بل دې وکړل دیدنونه. چنار ګله، یو خو مې ستا په خبرو سر نه خلاصېږي، د څه شي دوه ګټې مې وکړې؟ کور دې له غلی ډک شه، له تا نه دې دا چرګ هوښیار دی. مقصد مې دا دی چې یو خو دې له امت مصیبت سره لانجه غوڅه شوه، بل دا چې تر خپل چرګ دې ښه چرګ واخیست. خو دغسې سپینه معبودینه راته وایه. دا دی د موټرو اډې ته م راورسېدو. هغه دی د کلي فلنکوچ همالته ولاړ دی، یو څو سوالۍ هم پکې دي. عاشقه، تاسو درې واړه کلي ته ځئ؟ والکه شاغه، دا ته څه وایې؟ مونږ درې تنه له کومه شو، یو زیم او یو چنارګل دی. ولې یو د دا کولنګي چرګ دی، درې واړه موټر ته وخېجئ او کرایه به م د درې تنو ورکوئ. دا څه پلتې وایې ته؟ د چرګ کرایه چا اخیستې ده؟ که چا اخیستې وي که نه اخیستې، خو زه اخلم او ځکه یې اخلم چې دا چرګ ډېر چاق دی، لکه اوښ داسې چاق دی. اوښ چنارګله، وایه څه دې وایې لاشقه؟ ته به داسې وکړې چې په موټر کې به لاړ شې، زه همداسې پلی تر کلي درځم، زه دومره بې اضافي نشم منلی. ته لږ صبر وکړه، کور دې له غلی ډک شه. شاغه ښه سړی دی، لږه ګزاره به وکړي. د شاغه دا بې ځایه خبرې د ګزارې نه دي.
زه او دا نوی کولنګي چرګ به د ده په موټر کې نه ځو. عاشقه بیا چاته په غوسه یې؟ ورکه که فیروز سازه ته ورته نصیحت نه کوې. چاته نصیحت نه کوم. وای دا ستا کلنر نه دی، شاغه دی که څه بله دی. وای فیروز استاذه شاغه سه ټوکې ورسره کوي خو عاشقه سه د مرچو په څټه ناست دی. په دې کې ټوکې له کومه شوې چې ما ته وایي د کولنګي چرګ کرایه به م راکوې. دغه ده ټوکې موکې نه کوم. تاسو خو وګورئ د کولنګي چرګ وزن ما ته ډېر ښکاري. ته راکړه چې ویتلو. وایم لره کلاس دی چې وایم لاس ور نه وړې. ته چېرته د چرګ په قدر پوهېږې؟ اخواته خیر دی عاشقه شاغه ټوکې در سره کوي. ته موټر ته وخېجه د چرګ کرایه خو نه درنه غواړم چې خفه کېږې. خپله کرایه هم راکوه. خپله کرایه خو به په دواړو سترګو درکوم. خو ګوره تر هغه پورې چې شاغه راته ونه وایي امرونه کړي موټر ته نه خېځه. زه به په تا نو څه امر وکړم؟ بس ته دغه امر وکړه که نه چې د چرګ کرایه درنه نه غواړم. بس زه په منډه دغه موټر ته پورته کېږم. کور دې لغلی ډک شه خو موټر ته ورخېږه. هغه دی شاغه سر درته ښوروي. وای چې دوه منه سر ښوروي خو دوه ګوتې ژبه دې وښوروي. شاغه ورته ووایه عاشق به نه خفه کوي. چې استاد فیروز حکم وکړه اوس نو عاشقه موټر ته ورپورته شه. د کولنګي چرګ کرایه دې که په خپله خوښه راکوله سمه ده که نه نه غواړم. عاشقه راپورته شه. دغسې فیروز استاده موږ موټر ته ورپورته شوو. کور دې لغلی ډک شه. حرکت وکړه سورلی هم پوره دي. اله چنار ګوره چرګ وتښتېده چرګ وتښتېده. مې پرېږده صدیقې خورې څنګه د غوا مو شیدې کوي که نه؟ ښه ده شریفې دومره شیدې کوي چې زموږ خولې پې لمدې دي. ښه مقصد چې دومره سپین ټکی مو په کور کې وي خو ښه یې وساتئ چې درنه ډنګره نه شي. په ساتنه خو یې ښه ساتو. وښه مو هم ډېر دي کنجاړه هم ورکوو. څاروي چې ښه وساتل شي برکت یې ډېر وي. صدیقې تو شریفه خو همتې تاوده پیتاوي ته ښه خوشحاله سره ناست یاستې ها؟ ستړې بشې. خیر وسي خیر وسئ. راځه ته هم کېنه بیا به دننه کور ته لاړې شو. ښه د شیدو چای به هم درته وویشوم. چای د در باندې خیر شي. مالکه شبنم وزګارئ ماشومانو ته یو دوې جوړې ګلدوزي جامې راته وګنډي که څنګه؟ په نیمه شپه به یم ګنډي درته. خو دا خو دې څنګه پکې راویسته؟ پیسې به یې ناختې ورکوم ناختې. د پیسو خبره نه ده. شبنم غریبه یو څه مریضه ده. اوس هم فرزانې ته ناسته یم چې راشي او یو مشوره ورسره وکړم. وی صدیقې زه خو د شبنم له ناروغۍ نه یم خبره که نه پوښتنې ته به یې راغلی وم. پوښتنه دې جار شم پوښتنه به یې بیا وکړې. هغه ده فرزانه هم خو راغله لکه چې دیخ وره روانه ده. دلته راځي. مخکې مې ملالۍ ورلېږلې وه. ښه صدیقې خدای دې شبنم ښه کړي. زه به بیا بل وخت راشم اوس د ناسمه. وی لږه کښېنه چې فرزانه هم راشي. دا ډېر وخت ما هم نه ده لیدلې. فرزانه د خدای په تاسو نیک مبارک کړي. هغه چې راشي ما ته وایي چې تاسې دایې توب کوي د ډاکټرۍ په خبرو نه پوهېږي. ښه نو څنګه چې دې خوښه وي. سمه ده زه دنه لاړم خدای په امان. په مخه دې ښه چې فرزانه راورسېږي دننه به لاړې شو که څنګه شریفې؟ زه خو وایم چې همدلته د شبنم په ناروغۍ ورسره وغږېږه بیا به وروسته د شبنم پوښتنې ته تاسو کره لاړې شو. څنګه؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. فرزانې ګلې ستړې مه شې. خیر اوسې صدیقې ترورې رښتیا ملالۍ راغلې وه ویلې چې شبنم ناروغه ده. څه تکلیف یې دی؟ تکلیف خو یې دا دی چې ناڅاپه یې قی وکړ. ویلې چې دا څو ورځې مې کله کله په سترګو تیاره راشي او قی هم کله کله کوم. خدای به خیر کړي. ښه شو چې په وخت مو ماته وویل. فرزانې ته څه وایې چې مریضي به یې څه وي؟ د مریضي حال خو باید د ډاکټرۍ له معاینې وروسته معلوم شي خو دا نښې داسې ښکاري چې امیندواره به وي. رښتیا ما هم داسې ګمان کوه چې د امیدوارۍ خبره به وي. اوس ته څه وایې چې څه وکړو؟ ښه به دا وي چې زر تر زره یې ډاکټرې ته بوځئ چې ډاکټره هره مشوره درکوي هماغسې به وکئ. اوهو سترګې مې روښانه. دا خو یاران له خیره راورسېدل. هو
اوه که خیر وي دغه د راورسېدلو کاکا خوشحاله بیا زه ګوره زه او چنارګل نه یو دا نیمچه باز هم را سره دی او دا نیمچه بازي بیا څه ته وایي وایم کور دې لغلی ډک شه کاکا خوشحاله دا نوی کلنګي چرګ درته یادوي ښه مبارک دې شه عاشقه خیر ویسه ته یې دې خواته که چې زه یې ووینم چې څنګه چرګ مو اخیسته ده دغه ده کاکا خوشحاله ته خو حساب وګوره سترګې د باز دي منګولې د باز دي دا شنې او سرې بڼکې لکه د طاووس داسې دي هو بالکل ډېر ښکلی دی بس چې ته ورته خوشحاله یې دا لویه خبره ده عاشق ډېر ورته خوشحاله دی کور دې لغلی ډک شه په لاره کې به یې کله د چرګ بڼکو ته کتل او کله به یې د سترګو صفتونه کول دا خو ښه خبره ده خپل مال یې دی باید دي چې خپل مال ور باندې ګران وي یاره کاکا خوشحاله تو خو هوښیار سړی اوس هم په زړه کې کرم ریبم چې دا چرګ راته لږ داسې خفه ښکاري کور دې لغلی ډک شه عاشقه ته له کومه داسې طبیبي چې د چرګ په خفګان هم پوهېږې دا وګوره ټول عمر یې په شرنده کې تېر شو اوس راځي ما ته وایي چې د چرګانو په خفګان ته څه پوهېږې ښه نو چرګ چې درته خفه ښکاري نو څه وایي چې په څه به یې خوشحاله کړي وای دا څه وایي کاکا خوشحاله د چرګانو ډاکټر ته یې وړم چې فشار مشار یې وګوري هسې نه چې فشار یې ټیټ یا جیګ وي کور دې لغلی ډک شه په دې خبره چې تا وکړه چرګان چا ډاکټر ته وړي دي کور دې لغلی ډک شه زه وایم چې کور دې له چرګانو ډک شه چې د چرګانو په قدر وپوهېږې هغه هم د نیمچه بازانو او کلنګي چرګانو په قدر یاره ستاسو ملګرتیا منم یو بل ته مو ښې دعاګانې وکړې د عاشق کور د خدای له غلی ډک ولري او د چنارګل کور د له چرګانو امین عاشقه زه وایم چې چرګ به دې وږی وي لږې دانې مانې ورته واچوه چې موړ شي ستا خبره چې درنه خفه نه شي ووایم چې ګل خبره دې وکړه چې داسې ده دغه ده زه به یې کور ته یوسم ته صبر زه داسې دانې ورته راوړم چې د چرګانو فشار مشار او خفګان ته ټکه وپتری دي وای چې داسې ده نو څه ته ګورې خو بسم الله که کنه راوړه هله درشه دا دی د سترګو پر حب کې به یې نغدې چاغدې راوړم عاشقه چنارګل دې په رښتیا چې ډېر ښه ملګری دی یاره وایم که رښتیا را باندې وای له دې کلنګي چرګ هم را باندې ډېر ګران دی خو دغه دا غوسه هسې له نازه پې کوم دا دي د بس د غنمو نینې مې ورته راوړې ټول مرضونه به یې ختم کړي ته صبر چې دلته یې ورته وشیندم اوس به نو زه خپل نیمچه کلنګي باز ورخوشې کوم وخوره نیمچه بازه د چنارګل نینې د هر مرض دارو دي وای دا وای هله چنارګله هله چې وتښتېده چنارګله وره والکه نیمچه باز داسې نه شي په هوا والوځي خانو ګران اوریدونکو تاسو واوریدل چې د شبنم ناروغۍ ته یې ټولې کورنۍ او کلیوالو اندېښنه درلوده خو وروسته خبر شول چې شبنم امیندواره ده له دې ښکلې زیري سره هم شبنم او هم یې کورنۍ ډېره خوشحاله شوه کله چې یو څوک د نړۍ د تر ټولو غوره ډالۍ خاوند شي هغه نو بیا بیل احساس لري تر بیا خواخ او سوکاله اوسئ د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیویي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګرې وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي د هیلو وړانګه هغه راډیویي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي دغه راډیویي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي